سلامونه او نیکی هیلې. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. د پښتو پیغله سندرغاړي حریم خان وایي که پښتانه زلمي او پیغلې غواړي چې په ټولنه کې یو مقام پیدا کړي او د خپلې خوښې په څانګه کې مخکې لاړ شي، نو د دې خبرې نه به ورته تېرېدل وي چې دا خلک به څه وایي. د پېښور د نوښار سیمې سره تړاو لرونکې پیغله حریم خان د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې زیږېدلې ده، خو اوس په پېښور کې استوګنه لري او له دغه ځای یې د کمپیوټر ساینس په څانګه کې لوړې زده کړې هم کړې دي. حریم خان د تېرو 2 کالو نه د سندرو نړۍ ته راوتلې ده او په دغه 2 کالو کې یې ډېرې لږې سندرې هم ویلې دي چې شمېر یې الی 10 ته رسیږي. خو حریم خان وایي هغه د سندرو په مقدار نه بلکې په معیار باور لري او همدغه وجه ده چې ډېرې کمې سندرې وایي خو معیاري سندرو ته ارزښت ورکوي. حریم خان وویل د هغې د ماشومتوب نه سندرو سره مینه وه، د نازي اقبال سندرې یې ډېرې خوښیږي او ارمان یې و چې یوه ورځ باید هغه هم په خپله سندرغاړې جوړه شي او لکه د نازي اقبال یې په ټوله نړۍ کې خلک وپېژني. حریم خان وایي مور یې غوښتل چې ښه تعلیم وکړي او له تعلیم وروسته بیا په کوم بانک کې نوکري پیدا کړي، خو د حریم خان په وینا زه الله سندرو لا پیدا کړی وم او سندرغاړې جوړه شوم. هغه د سندرو په مینه کې دومره لرې تللې چې وایي د 14 ټولګي څخه له خلاصېدو وروسته اوس نورې زده کړې هم کول نه غواړي او واده ته هم تیاره نه ده. کله چې د هغې نه پوښتنه وشوه ولې واده نه کوئ، ویې ویل زه غواړم چې په فن کې دومره لوی مقام پیدا کړم چې ټوله دنیا مې وپېژني او کله که مې واده وکړو نو بیا به رانه سندرې پاتې وي، ځکه چې د هغې ژوند سره بیا فني ژوند ډېر ګران دی. کله چې د سندرو فن ته راوتله نو مخې ته یې ډېر مشکلات و، خو د دغو مشکلاتو ته یې نه دي کتلي او خپل هنري سفر ته یې دوام ورکړی. هغه وایي مشکلات خو د ښځې ذات دپاره په هر میدان کې شته، که هغه ډاکټره وي او هسپتال ته ځي هم ورپسې د چم ګاونډ خلک خبرې کوي، که استاد وي او سکول ته هم ځي ګام په ګام منفي رویې ویني، او که سندرغاړي وي او سندرو له ځي نو هم به د خلکو خبرې اوري. د حریم خان په وینا موږ ته به اوس د دې سوچ نه وتل وي چې دا خلک به څه وایي. که چیرې د نن دور زلمي او پیغلې د خلکو خوښې ته کېناستل نو دنیا به ترې ډېره مخکې لاړه شي او هغوی به په خپل ځای پاتې شي. هغې زیاته کړه دا خلک په موږ پسې خبرې خو کوي، خو کله چې موږ ته د دوی د مرستې ضرورت نو بیا مو هیڅوک مرستې ته نه راوړاندې کېږي، نو بیا موږ ولې د دوی په منفي خبرو خپل مستقبل تباه کړو او د دوی په خوښه خپل ژوند ته دوام ورکړو. د حریم خان په کورنۍ کې له هغې پرته بل هیڅوک د هنر د نړۍ سره تړاو نه لري، خو هغه په سندرو کې ورکه مینه ده او دا وایي چې په سندرو کې ورته که هر څوک هر څه ووایي هغه یې پروا نه کوي. د هغې په وینا خلک په موږ دومره هم پوهېږي چې څومره د هغوی ذهنونه دي، خو زه وایم چې هر مور او پلار دې په خپل اولاد ته موقع ورکړي چې هغوی په څه کې مخکې تلل غواړي یا کومه پیشه اختیارول غواړي هغې کې دې ورسره مرسته وکړي. هغه په خپله نورو سندرغاړو د هارون باچا، نازي اقبال او زبیر نواز نه متاثره ده او وایي غزل یې د خوښې صنف دی، غزل ډېر په مینه وایي. د کمپیوټر ټکنالوژي په مرسته د خپل اواز د بدلولو سخته مخالفه ده او وایي زه خو سندرغاړي هغه ته وایم چې په ژوندۍ بڼه سندرې ویلی شي، د کمپیوټر په زور به خلک څه سندرغاړي شي. حریم خان په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاک او انسټاګرام کې هر وخت په وخت خپلې ویډیوګانې او سندرې خپروي او ډېر خلک یې خوښوي هم، خو ځینې خلک پرې بیا نیوکې هم کوي چې د پښتو قدرونه د پښو لاندې کوي. خو حریم خان د دغو خلکو ته تنګ نظره وایي او دریځ لري چې په سندرو ویلو هېڅکله پښتني قدرونه نه پایمالېږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ.